سلامونه مې ومنئ ملګرو. دا داسې ده چې یوه لطیفه ده تاسو په ډېره زیاته اورېدلي. هغه دا ده چې یو چرسي چا جومات کې وکته او داسې کوي یا لمونځ کوو. یو نیک زبرګ زموږ په معاشره کې دغه خلک ډېر دی، ځان ته د زبرګۍ ډېر ګمان کوي. نو هغه ولیده او په حیرانتیا یې تپوس وکړو چې تا او جومات. نو هغه چرسي ورته وایي چې اور خو به در باندې الله بل شي چې ما جنت کې ووینې. نو زه وایم چې دا خو فی الحال لا زه ژوندو ته کارونه کوم، خوند به هله وکړي چې زه مړو ته ور میلاو کړم او د دې زګي د بد حال خبر کړم، خصوصا پښتانه مشران چې میلاو کړم او د دنیا د حال خبر کړم، د پښتنو د جهالته، د پښتنو د بدعتونو، د پښتنو د خراب سماجي رویو، د پښتنو د خراب حالت، د قومي وحدت کمی، یعنی د سړیتوب کمی ډېر په بخښنې سره، مطلب ډېر هغه اخلاقي او سماجي بیماریانو سره سره مالی او جسمانی هم بیماریانې. نو زړه مې کېږي چې په راتلونکو ورځو کې دغه مشران چې هغه د دنیا نه سفر کړی هغې ته هم ټلیفون وکړم، د هغې د حاله تاسو خبر کړم او تاسې او هغه ستاسې او زموږ د خپل حاله خبر کړم. ډېر د افسوس خبره ده چې نن په سوات کې دا راته په دې رایاد شو چې نن په سوات کې کومه مولا بې پرون اته یو لویه ډرامه روانه وه په سوات کې، د مذهب نه اخوا او د فکر دغې خبرو نه اخوا هسې که په انساني نقطه نګاه سوچ وکړو دا څومره لویه بدبختي ده، دا څومره لویه د شرم خبره ده، دا څومره لویه د بدمرغي ده. یعنی په 21مه صدۍ کې چې د هغې په 1500 کې یوه حصه تېره ده، یعنی 2021 شروع دی او دا زموږ رویې دي. یعنی د ده لس چوپونه او د ده لس دمونه د یوې ډسپلین، زما خپل دا خیال دی، بېشکه تاسو سره اتفاق کوئ نه کوئ، د ده د یوې ډسپلین سره مقابله نشي کولی. همدا خلک دی چې تاسو په کرونا کې ونه کته، همدا خلک دی چې تاسو په نورو سختو کې نه وینئ چې خپله بیمار شي نو په هسپتالونو کې داخلي. هغه د تبلیغ یو مشر دی، نوم یې مانیر دی، مګر هغه ډېرې ښې خبرې کوي او داسې د تبلیغ حوالې سره دا باس ماس کوي په ټي وي باندې او په دغه فیسبوک باندې هم. هغه بیا د کرونا متعلق ویلي چې دا د خدای عذاب دی او زموږ د فحاشۍ او ریانۍ او هغه چکر دی د هغې سبب دی. نو بیا هغه په خپل همدغه بدرنس ښکار شو، بلکل په د خټ په سر باندې ولاړو، یعنی چې د خدای پاک بچم کو نو د ډاکټرانو په زیار باندې، د ډاکټرانو په ستړې ساینسي اصولو چې کوم هغه ډاکټرانو د هغه دپاره اختیار کړه نه بچ یې که ګنې سړی وړی و. نو بیا یې وروسته توبې ویستې چې دا خو ډېر ګران عمل دی. کافي حده پورې چې ما هغه ویډیو کته نو پوره راکوک کړی و، خدای دې ژوند ورکړي. مګر دغه خلک تاسو په کرونا کې ونه کته، دغه خلک تاسو په نورو حادثو کې نه ګورئ چې دغه ځان له محتاج دي او یقین وکړئ زموږ ستاسو نه ډېر زیات محتاج دي. او هغه بنده وایي چې قابل رحم دي، یعنی په یو اندازه. زمونږ بدبختي دا ده چې که څوک راته دوه ښې خبرې وکړي، څوک راته دوه درې ښه الفاظ ووایي، نو موږ بیا فوري د هغه داسې دیوانه شو یا فین شو. د دې چکر نه م لږ راوتل پکار دي. زه خپله باندې ګورم دلته فیسبوک کې ملګري میسجونه کوي، زیاتره ښه هغه یو اپریسیشن، هغه په خپل ځای ټیک دی. مګر دومره په یو چا مینېدل چې خدای مه که هغه بیا که هغه یو ملا دی، که هغه یو شاعر دی، که هغه لیکوال دی، که هغه یو هیومریسټ یعنی طنز و مزاح، یعنی څوک چې څه هم کوي که نه، یو سیاسي مشر دی، په چا یو دومره مینېدل او جذباتي وابستګي نه وي پکار. هغې وجه دا چې دغه خلک بیا مونږ غلط استعمالوي. مثلا که زه تاسو له ساته قسمه اورئ نو معنا دا چې زه د دې نه غلطه فایده کوم، زه خدای مه که زه یو دهشتګرد وی، زه یو فرقه پرست وی یا بل داسې کار ما کولی، نو هغه به ډېره نامناسبه خبره وه. خو بس دا ده چې موږ کې دا ډېر مشکل شته. همدا خلک بیا زموږ د جهالت نه هم پیدا اوچتوي، زموږ د مینې نه هم پیدا اوچتوي او په غلطه طریقې دې اوچتوي. نو موږ او تاسې له په خپله باندې لږ سوچ فکر پکار دی چې یار موږ په دې خلکو یا په هر چا پسې، هغه که زبرګ د زمانې ولې نه دی، موږ له په هغه داسې ورپسې کېدل چې بس موږ دویم ټکی د هغه د ذات باره کې نه منو، دویم ټکی د هغه د شخصیت او د هغه د فعل او د عمل باره کې نه منو. هر انسان کمزوریانې لري. ما صرف فقط دا عرض کوو چې د ژوند په هره برخه کې که تاسو د یو چا نه متاثر یې، د یو چا فین هم شئ، نو لږ محتاط طرز عمل پکار دی. زه دا نه یم چې په مینه کې قابو پکار دی، زه دا نه یم چې چا سره
مینه نه ده پکار خو والهانه او جذباتي غوندې وابستګي چې یو څوک تا بیا په غلط اړخ وراچي تا ستا د ژوند سره ستا د مستقبل سره ستا د مال سره هم لوبه کولی شي. زه وینم دغه ډېر خلک د فنکارانو ته هنرمندانو ته یا د سوشل میډیا دا سو کال سټارز چې کوم دي ته پیسې ټکې رالیږي په دې خاطر چې هغې خدمت وکړي یا د خلکو د غریبانو خدمت پې وکړي. دا بنیادي طور د ریاست ذمهواري ده او په ریاست کې بیا ادارې موجود وي. افراد چې د هغې اډټ نه کېږي، د هغې باقاعده ارګنایزیشن نه وي، د هغې باقاعده اداره نه وي، نو زه نه ګڼم چې افرادو ته موږ ولې پیسې لیږو. ځکه ما ته له 7 ملګرو دا ووایي چې یاره موږ به تا ته پیسې درو لیږو که ته هلته څه خدمت کولی شي د غریبو خلکو. ما څه بلاک هم کړه، اوس مې جواب هم ورکوه، بیا هم ورکوم چې وروره تاسو خپل کلي کې محله کې د ټولو نه زیات غریبان تاسو پیژنئ. زه کومه اداره نه یم، زه یو فرد یم، بېشکه زه به ټیک یم خو زه غلط هم کیدی شم، بېشکه یو سړی به ټیکي او بل دا اصولي طور غلطه ده. لکه دا کار مناسب نه دی چې ته یو فرد ته پیسې لیږي. خدای دې وکړي چې 99 کسان ټیکي، خو خدای نه کا چې یو قسم په سلو کې غلط وي او د هغه ستا د پیسې غلط استعمال کوي او داسې غلط استعمال هم کولی شي چې هغه دې وطن کې ستا د بچي خلاف استعمالیدی شي. نو بیا ولې نه چې موږ لږ محتاط پاتې شو. موږ که زکات خیرات یا ښېګړه کول غواړو نو دا نه چې موږ سوشل میډیا باندې زه د خلکو خلاف هم نه یم، بهرحال هغوی خپله هڅه کوي، خو موږ له هم لږه رویه چې کوم ده نو هغه تنظیمي پکار ده، موږ له هم رویه لږه تهذیبي پکار ده، موږ له هم د څه اصولو پابند پاتې کېدل غواړي. ځکه د موږ زمونږ دغه رویه چې کوم ده دا موږ خاص کر د مسافرو نه دا رویه اختیاري چې خلکو ته پیسې رالیږي په غیر ذمه دارانه طریقه باندې. نو بیا موږ ته لکه دغه د فاټې دغه د بین الاقوام د دنیا دا پابندیانې چې دي په ټرانزیکشن باندې پیسې لیږلو باندې، نو هغه مشکل تاسو ته موږ ته بیا جوړېږي او دا مشکل موږ په خپله ځان ته ولاړوو. نو سوات مولانا ته مې خیال دی چې ما کال ورکړی وی چې صاحبه ډېر علاجونه کې د خلکو اپریشن هم کې، لوی لوی کینسر او ایډز او داسې لوی لوی ستونزې حل کې. نو یو مهرباني وکړه د جهالت هم څه علاج وکړه، اولنی چوپ په ځان وکړه، په دې مونږ کې ډېر جهالت دی. نو د مولانا صاحب به دغه احسان که پیر صاحب دی، زه بخښنه غواړم د چا جذبات ته زیان ونه رسي، مګر دا خبره مې مهم ګڼله که له 7 ملګري مې واوري او دا پیغام نورو ته ورسوي په څه طریقه هم د خولې په ذریعه د لاسو په ذریعه کور کې، نو دا به ډېره ښیي چې موږ د دې جهالتونو نه راوباسو. موږ په 21مه صدۍ کې ژوند کوو، باید د 21مې صدۍ د اقدارو د تهذیب سره سم پاتې شو. وخت مې دله ډېر واغسته، ستاسې کور ودان.